وای راوړني او راوړي مې چرګان خوشیان دي لکه انځرګله دلته راشه خدای دې په نیکه واړه ور وخت رانه منډې وتښتي ولکه چی وای هر وخت په ما چیغې وهي دلته رانږدې شه چی وای داسې چل دی که نه راواچوه ولې به یې اچومه لکه ګوره سړان نه سړی جوړ که پرون ما ګوره دا ټول راغونډ کړي نن ستانو دروغ مه وایه که نه ولې دروغ وایه پرون ما اچولی و تا چې اچولی و هغه بله ورځ و لکه انځرګله ګوره بله ورځ دې دوه پیره په ما باندې واچول ته هر وخت ما باندې دروغ وایې ګوره دا واچوه په خدای کني دا بوټ درپسې وباسم او دا سطل دې په دې سر کې در اچومه ګوره دا دغه کومه ګوره واچوه انځرګله وروره ترې راشه کنه خوښ کېږي ته خو ما باندې ډېر ګران یې سر وهلي یه دا د مینې ګزار دی ښه ته دا ګپ درسره نه ولمه که نه نو دا ته یې ولې وې نو بیا زما په خوله ولې ته نه کېږي زه چې درته څه وایم خو ته دا به کېدو که نه یوه خبره درته وکړمه په خدای غرمه ده ته به غواګانو ته ډوډۍ راوړې او ما ته واښه نه زه به غواګانو ته واښه راوړم تا ته به ډوډۍ په قرآن چې رښتیا که نه غلط شومه که نه خو داسې چل به وکړو غوا باندې به دا دغه واچومه واچوه غوا باندې واچوه زه خو زه غوا نه یم که نه چې په ما باندې اچي غوا هغه ده که نه ما ویل که هغه انځرګل دی ته غوا یې مړه شناور غوندې ښکاري نه اچي بله ورځ به یې واچو زه دا غږ وکړه پلار جانه بس تاسو د لاسه خو کله مې سر درد کوي کله مې غاښ درد کوي اوس یو دا غوږونه راته پاتې چې دام له منځه ویسئ رښتیا وایي درته کوې ګوره دادا ته چې کله په کار شوې ته په موږ باندې خوله لګې خو مه لګوه چې غاښ دې درد نه کوي نو څه وکړم آخر څه وکړمه نو په تاسو زه څه ما ته واده وکړه واده پسې به دې سترګې ووځي دې ته وګورې اول وړوکی اختر راځي او که لوی اختر وړوکی اختر راځي چې وړوکی اختر راځي او پلارجان اول به ما ته واده کوي بس کې دا خبرو پسې ګرځئ مه نسوار مې خلاص شوي نسوار راته راوړئ وایي واچوئ نسوار چې نیشه دې سر کې ځي راځي دا خو لودګان دي چې ما ته په شپېلي راځي نسوار مې خلاص شوي نسوار راوړئ راته ګوره که نه پلاره داسې درته نسوار راوړم چې ټول عمر یاد ولري آفرین بچیه الکین والې زه مو برق والې راځي کینه غلی هسې دې ناغ ده خېټه غټه کړې دا ټول کارونه زه کوم پلاره زه درته نسوار راوړم ښه خیرات دی چې تی راوړي ولې پلار زما دی اوس زر کوئ جنګ مه کوئ په خبره پلاره بس زه یې راوړم په یو ګیر کې څه خیرات ده چې تاسو ته به واده کوم والله که یې رانه وکوئ چې واده کوم نو اول به یې ځان ته کوم زه دا جراسې ګرځم او که تاسو ته مې واده وکړو که نه نو دا منډې به راته څوک وهي والله که خو به مرمان ووځي رانه نه نو زه تا ته دا وایم که نه لا خو چې ما ته شکمبو یې خپله چې ټایرونه پنچر کېږي او بس ګراز راغورځېږي او ته ما ته شکمبو یې وایم چې دلته زما خپه ونښته که نه په دې کې به هم خیر وي نو ته ولې هر ځای کې خپله لغته نخلې نو ونښته نو څنګه یې وکړم په دې کې به هم خیر وي که نه بس ته هم دلته خیر ته ویزېږه چې ځم ته نسوار اوس ته خو خبرې ته غوږ ونیسه که نه نه چې ته نسوار راوړې په څه شی راوړې تا سره پیسې شته نه که نه وایي وایم ډېر هوښیار یې که نه دا چیز یې خورې واښه ته هر وخت چل په دې کې که نه زما برخه هم ته خوري خو په هوښیارۍ باندې یو شاباشی یې درکړم هله ته په ما ګزارونه کوې مخکې دې ولې نه ویلې چې دومره منډې ما ووالې زه یم چې زه ته نه که بیا دې هلته د وړوکي او د غټ اختر خبره کړې وه مړ کوم دې ویم زه دادا ته وایم
ګوره که نه انځرګله وایم ته ولې په منځ کې دادا راولې همدغه دادا دی که نه دادا خو دادا نو د دادا کب در سره نه ولم زما او ستا په منځ کې به دادا نور نه راولي دا فیصله به معاشره کې او بس ګوره ځو که نه داسې چل دی که نه ته ولې که چوپۍ راواخله کله به دا نسوار راځي دادا نسوار راکه نسوار وای نو چې نسوار ماته څوک راکوي چې زه تلم خو یو لسګون خو به دې راکړی وی که دادا زر کوه چې رقیب مې ری نه شي که نه رقیب دغه انځرګلو زر پیسې راکړه چې هغه ری نه شي چې واخله نسوار درته راوړم د خیره سره دادا اوس ګوره ورته چې څنګه درته نسوار راوړم ظالم بچو تباه کړم تباه هلوټ خو سره یو ځای کوي که نه نیم یو ویوړ او نیم بل ویوړ سلام علیکم هله در کوه که نه یو پاکټ نسوار راکوه د خیره زمړه زمونږ نه د زړه ویسته نو مړه نو غټ سنډای تاسې هسې هېرېږي زړه دې جانه ویست هغه څه کې یو پاکټ نسوار راته راکړه در کوه چې دادا مې ډېر سخت په کار دی په قرآن چې لاړم او که ناوخته دنیا کوي مې که نه نسوار خلاص شوي نشته نو مړه یاره په پیر دې رحمت شه که نه دا دې څومره ښه کار کړی دی چې نسوار دې خلاص کړي دادا مې ټول د غاښونو نه چینجن دی هر وخت د معدې تکلیف لري او بس مسواک خو لرې که نه مسواک هو مسواک شته یاره وایم یو چپه مې دانه اخېسته خو مخ دې نه دی اینځلی یو دانه مسواک راته راکړه ښه مسواک به ورکړم راکړه پیسې راکړه 10 روپۍ را درکو نو زه تخته خو نه ستا د 10 روپو دپاره دی یا څه رقم دوکانداران هستئ په خدای غلام داسې بېسوره غوندې چې ونه تښتې بل چا ته وایې که ما ته وایې ولې دې تا ته وایم که نه لسګون خو ته راکړه به وکړه نو هغې کې ولې لسګون درکړمه واله لسګون درکړمه واله دا ته لیونی او که زه لیونی یم دا خو نیم ده که نه دا وخت سم لسګون راکړه دا لکه چې هلته وایي انځرګله که نه تا مولا غرق مه که نه تا نیم لسګون ولی دی که ګورې دوکاندار ماما دې کې مې ګوره یو خطر چې دا مې وینولو دا مې سم ډبوي دویم خطر هلته عاشق یم ماړه دا ته څه لیونی یاره دا لسګون ګوی مکۍ باندې عاشق یم ګوره دا واخله که نیمې ته م راته نیم راکړه که نه نو دې کې نو مړه هوښیار سړی یې چې ځان نه قمقل جوړی خو نیم لسګون در کوم که پوره نه وي پوره مه راکوه ته هم نیم راکړه زه دا دم ستا شو هغه دم ستا شو خو زه د دې ځای نه لاړ شم هو ځه یا داسې مسلمانان خلک هم شته خلک هسې وایي چې افغانستان کې خلک ښه خلک نه دي ځمه ورځه که نه مړه د دې دا وانه غوښتو نه ځه که نه خو یو کار بل وکړه دا واخله 15 روپو جاولې راکړه ځه چې بیا هغه در وایي چې په منځ نیم شي خو 15 کېږي بیا هغه هم در نه اخلم ځه نو دا نه دا رانه وانه خوري ښه ځه نو یاره ډېر بد سړی که نه ورځمه پو ورځه که نه نو دادا درغلمه دا څه لیونی و یاره دادا راغلې زرکه او نسوار را چې بودو خمار ما دادا په خدای راومې تختول خو لاس کې مې و چې څه شو زرکه ولټوه وای دغه دی بیا مې ونتو هو دا دی پیدا مې دادا نه راکو نیم دی نو ما ورته چل وکړي څه مې راوتښتو دا دې راوړ دادا یې غواړي چې ما ته واده وکړي دا دې راوړ آفرین والا ما تا نه دا غوښتی و ته هغه تور دی غوښتی و ته دې خواشه آفرین بچیه توره دې وکړه ما تا نه که مسواک مې درنه غوښتی وه نور سر خوړلیا ما خو تا نه نسوار غوښتی و که نه نسوار مې درنه غوښتی و خو مسواک دی که نه نسوار مې درنه غوښتی و ته بیا ماته مسواک وایې خبره دادا بیګا چې تا راډیو نیولې وه که نه هغه راډیو کې وویلې چې څوک نسوار کوي غاښونه خرابېږي او معدې تکلیف اخلي او مسواک ښه شی دی هم ثواب او هم خور دادا باور وکړه کولمې دې ټولې ګډې وډې کړي راته تا هم راډیو واورېده وکړه زه خو د څومره وخت شو چې دا عمل کوم که نه دا خو په یو دپه نه کېږي که نه په یو دپه کېږي دا په یو دپه کېږي
دادا کله چې زموږ غټ وې به و من تاسو سره کتلې وې ها ما سره دې کتل چار خو نه وینم هلکه دغه خو په رښتیا وایه دادا وایه دغه شی شابه خوله پرې ولګوه الله الله وای وای پرې ولګوه درېږه چې پوهې ته اور ورکوم وای دادا باندې وای زه پکې نه یم زه نه یم وای دواړه تا په جنګ اچولي وای کاکا زه نه یم وای وای دې مړ وای چې برابر دې وای وای کاکا بس که ته خدای لپاره منډه کړم کاکا بس که کنه ظالمه بس که کنه ها وای دادا ته اوس ما ته نصیحت کوې وای دادا زوی درته مړ که الله نه اخلاص کړم والکه وای والکه مو وهه وای ما واوروره ولې ونه وهم څه کار لري زما زوی سره تاسو دواړه په جنګ اچولي استئ تا پورې څه چې په جنګ موږ جنګ نه یو خوشي که هم د اولاد په ځای خوشي کوه وای مو وهه خوشي که مو وهه کنه چې درته ویل مو وهه موږ خو جنګ نه یو موږ خو خپلو کې مینه کوو دا خو په ما ډېر ګران ده وروره زه چې تار وخت ډبوم تا ته نه یم چې سره مینه کوم نو دادا دادا دا مینه داسې ښه ته دا ډبی ورسره مینه کوې نه داسې یو ټنګ ورکوم ته رانږدې شه مو وهه غلی شه مو وهه مو وهه غلی شه دې خوا راشته تو دا نه دی دا ستا پلار ټول عمر دې سره مینه کړی او دې ډبولی ته دې خوا راشي چې زه درته خبره کومه دادا په خدای دا رښتیا وایي کېنه ته دروغ وایي کنه ته چې وایي درته ته کېنه دادا اوس دې مړ کړم دومره دې ووالم دادا ته ودرېږه تاسو دواړه سرونه دې خوا کوي راځه دلته کېنه دلته کېنه کېنه دلته کېنه کېنه آفرین کېنه کاکا ته دې په لاره ځه آفرین ته کېنه تاسو څنګه ووالم څپېړه به که سکو ما خو په سکو والې کنه چې سړی شي کنه څلور کلمې په یو بل اوښتې دي اوښتې دي ما خو کلمو کې نه یې وهلی کنه خو به زور یې هلته و کنه ها دادا په څوک دې ووالم ها کاکاو انځرګله یو دوه یې ظالمانو پلار دې پلار یې به تاسو پلار یې به تاسو ته خو مې ورور یې کنه ته خو مې ورور یې کنه پلار یې به تاسو کنه کیا اوري نه اورم زه یا کیا اوري والکه تا خو ورور یې کنه تا خو ورور یې کنه یم نه اورم خدای را باندې لګولې پلار یې به تاسو پلار یې پلار پلار یې